سلام او وخت مو په خیر. په تیر درس کې ما تاسو ته د ټایپنګ د زده کړې ویډیو چمتو کړې وه. انشاءالله ستاسو به هغه زده شوي وي. په دې ویډیو کې تاسو ته یو سافټویر یو گیم معرفي کوم چې په مرسته یې کولی شئ تاسو خپل ټایپنګ سرعت او چټکتیا ښه کړئ. ټایپنګ ماسټر گیم چې ما انسټال کړی زه به دا راخلاص کړم. تاسو به یې هم انسټال کړئ. نور کوم پروسې چې لري به درته وایم. انټر یور نیم، په دې ځای کې به تاسو خپل نوم ولیکئ، هر شی چې لیکئ وروسته له هغې به تاسو په انټر باندې کلیک وکړئ. دلته ډېرې برخې لري. ټایپنګ ټیسټ برخه شته، د ټایپنګ میټر په نامه چې تاسو ته اندازه کوي د سرعت. نو په سټارټ ناو کلیک وکړئ تر څو هغه سټیپونه موږ مخته یوسو. بیا هم لاندې په سټارټ ناو باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته بعضې لومړي ځل لپاره چې تاسو د دې ګیم ته راځئ بعضې سټیپونه درته امتحاني وایي، تاسو کولی شئ هغه انتخاب کړئ او دلته په کورسو باندې کلیک کوئ. څو هم درس غواړئ دلته به تاسو کلیک کوئ. زه فعلا په لومړي درس کې هم دلته لیکلي لیسن 1 د هوم رو چې هر ګیم یا هر سټیپ چې راځي هغه ځان ته دقیقې لري، تاسو کولی شئ پکې هغه کار وکړئ. زه فعلا لومړي درس کې په لومړي درس کې په لومړي اپشن باندې کلیک وکړئ. نیکسټ دلته لارښوونه درته کوي وکړئ چې کوم ما مخکې ویډیو کې درته تشریح کړل. دلته ګورئ د ګوتو موقعیتونه دي، کومې ګوتې کوم بټنو باندې کېښودل شي. دا چې اوس تاسو ته په عکس کې ښکاري ASDF او JKL سیمیکالن، دو ته هم رو هغه وایي، قطار وایي چې کله تاسو نوی ټایپنګ شروع کوئ له همدغو بټنونو یې شروع کوئ. خپلې ګوتې به راواخلئ، په همدو بټنو به یې کېږدئ او شروع له همدې ځینه ده. دې ته فنګر پوزیشن هغه د هم رو پوزیشن وایي. تشریح ورکړې ده، که انګلیش باندې پوهېږئ کولی شئ تاسو ټول په انګلیش ولولئ. دا لارښوونه درته کړې. زه بیا هم نیکسټ دا تاسو ته د دې ګوتې وظیفه ښیي چې جې باندې کېښودل کېږي، د یو کار هم مخته وړي. او همداسې راځو مخته. لومړی سټیپ یې خلاص شو ځکه موږ ته یې لارښوونه وکړه. راځو دوم سټیپ ته، په دې به کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو ته ډېر ښه واضح معلومیږي. په دې درس کې به وایي تاسو هم رو بټن زده کوئ چې ASDF او JKL سیمیکالن دی، دو ته هم رو پوزیشن وایي. تاسو به خپل لاسونه کېږدئ په کیبورډ باندې او چې کله دا بټنونه لمسوئ بیا تاسو ته هغه متن هم راځي. زه به دا نیکسټ کوم فعلا او دلته درته وایي دا د چپ طرف د ګوتو وظیفه ده. نیکسټ ورته وایي دا د ښي طرف د ګوتو وظیفه ده چې کوم بټنونه مخته یوسي، او بالاخره د دې غټې ګوتې وظیفه دا ده چې سپیس نه کار ترې واخلي. نیکسټ ورته وایو او بیا هم نیکسټ. دلته د کوچنۍ ګوتې وظیفه A باندې ده، په A کې ښودل کېږي. چې کله نیکسټ ورته وایي بیا به تاسو د دې سپیس نه کار اخلئ او په همدې ډول د ټولې لارښوونه درته کوي. ښه، راځو دې برخې ته. په دې برخه کې نو تاسو ټایپنګ شروع کړئ، پریکټس کوئ، په تاسو باندې وخت قیدېږي. هلته به سکرین پورته برخې ته به ګورئ، لاندې کې به خپله ټایپنګ کوئ. په لومړي ځل چې تاسو دا کار کوئ کولی شئ کیبورډ ته وګورئ، مشکل نشته. اما کله چې تاسو بلدېږئ بیا نو کوښښ وکړئ چې تاسو به کیبورډ ته نه ګورئ. زه به خپلې ګوتې په کیبورډ باندې منظمې کېږدم او شروع به A نه وکړم. هلته ما ته پورته برخه کې ښکاري 2 ځلې A سپیس، بیا S 2 ځلې سپیس. ډېر په احتیاط ورخطا کېږئ به نه ورته، نو تاسو کولی شئ همداسې سټیپ سټیپ مخته لاړ شئ. JJ دی سپیس، 2K سپیس، او بیا هم L دی او سیمیکالن دی سپیس، بیا AS دی سپیس، DF دی د چپ طرف بټن وظیفه ده، AS سپیس دی، بیا DF سپیس دی، بیا راځي JK ته راځي، بیا L سیمیکالن ته راځي، JK سپیس دی او دا سیمیکالن سپیس، بیا ASDF سپیس دی، ASDF سپیس، JKL سیمیکالن سپیس. په دې ډول کولی شئ تاسو مخته لاړ شئ. تاسو ته بټنونه راځي همداسې به مخته ځئ. دلته که وګورئ ټایم در باندې قید دی، دلته تاسو ته د ټول ټایم در باندې حسابېږي. اوس ما سټاپ که ټایم هم سټاپ شو، چې کله شروع وکړم ټایم بیرته شروع کېږي. چې کله پای ته ورسېږي په آخرو کې تاسو ته هم وایي څومره مو غلطي کړې ده، څومره سرعت ستاسو. WPM درته وایي. WPM ورډ پر منټ معنا ورکوي، تاسو په یوه دقیقه کې څو کلمې لیکئ. نو چې دو مناسب حد یا اوسط چې دی هغه له 15 نیولې تر 40 او له 40 که پورته کېږي نو هغه تاسو فوق العاده یې. اما نارمل چې تاسو کله ټایپنګ کوئ باید حدود یې 15 تر 10 پورې وي. نو دا د ټایپنګ ماسټر ګیم دی، کولی شئ تقویه کوئ او
پریکټیس یې کوئ. ستاسو ټایپنګ څه وخت کېږي؟ کله چې تاسو پریکټیس وکړئ او پریکټیس تر څو شي کولی شئ تاسو پریکټیس وکړئ. لومړي سر کې تاسو د ګیمونو مخته یوسئ. کله چې ستاسو ټایپنګ یو څه ښه حد ته رسیږي تاسو کولی شئ یو کتاب راواخلئ، یو کتاب ولیکئ. اول انګلیش ټایپنګ مو ښه کړئ، بیا وروسته تاسو کولی شئ پښتو دري ډېر ساده ټایپنګ وکړئ. زه انشاءالله کوښښ کوم چې په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته د پښتو دري ټایپنګ لارښوونه هم د یو ویډیو په شکل تاسو ته وړاندې کړم. ستاسو د ملتیا په هیله فالو او لایک مه هېروئ.